بسم الله الرحمن الرحیم. ولې ځینې کسان خپل ژوند څخه نه دي راضي؟ ولې ځینې کسان خپل ژوند نه خوښوي؟ ولې ځینې داسې کسان شته چې هغه غواړي د نورو خلکو په څیر واوسي او د نورو خلکو تقلید وکړي؟ ډېر داسې کسان شته چې په داسې مشکلاتو کې اخته دي او له داسې ستونزو سره لاس و ګرېوان دي، او په دغسې ډېرې پوښتنې نورې هم شته په دې هکله باندې. نو راځو موږ تاسې په دې هکله باندې د دې موضوع په دې هکله باندې یو موضوع راخلو چې هغه ځان ولټوه او داسې اوسه څه ډول چې یې. ځان ولټوه او داسې اوسه څه ډول چې ته خپله باندې یې. په دې دنیا کې الله جل جلاله انسانان مختلف ډول انسانان پیدا کړي دي، خو ته هغسې انسان یې، ته یو نوی او داسې انسان او بې جوړي انسان چې ستا په ډول باندې بل څوک نشته، ستا په څیر باندې بل څوک نشته. الله جل جلاله ته بې جوړي انسان پیدا کړی. تا ته الله جل جلاله مختلف نعمتونه درکړي دي. ته له دغه نعمتو څخه خوند واخله، له دغه نعمتو څخه ګټه واخله، له خپل ژوند څخه خوند واخله او هغه څه څخه استفاده وکړه چې الله جل جلاله درکړي دي. ډاکټر جیمز ګورډن وایي چې ته هغسې اوسه څه ډول چې یې. ته هغسې اوسه څه ډول چې ته خپله باندې یې. یعنې هغه پټ استعداد چې الله جل جلاله تاسې درکړی ده، له هغه څخه ګټه واخلئ. د نورو خلکو په تقلید پسې مه ګرځئ، د نورو خلکو نقل مه کوئ، د نورو خلکو کارونه پسې مه ګرځئ. خپله هغسې واوسه څه ډول چې ته خپله باندې یې. ځینې خلک داسې فکر کوي چې که چیرې زه د فلاني سړي په رقم باندې کارونه ترسره کړم نو کېدای شي ممکن چې زه هم دغسې سم، یا د هغه په رقم باندې کردار ترسره کړم نو ممکن چې زه هم هغسې سړی سم. نه، هغه د هغه استعداد الله جل جلاله هغه ته دغه استعداد ورکړی ده، تا ته جلا بل استعداد درکړی ده. ستا استعداد له هېچا سره هم نشته. ته له خپل استعداد وپلټه، خپل استعداد چې وګرځه، هغه رابیداره کړه او له خپل استعداد څخه ګټه واخله. نو ډاکټر جیمز ګورډن وایي چې هغه کوم خلک چې د دې خبرې غوښتنه نه کوي او یا یې په عمل کې نشي پیدا کولی، د دې تر شا کومه ناهیلي یا رواني ستونزه موجوده ده. یعنې هغه کسان چې خپل پټ استعداد نشي راویښولی، هغه څه چې په ده کې دي له هغه څخه ګټه نشي اخیستلی، د دې تر شا کومه ناهیلي یا رواني ستونزه موجوده ده. انجلو پاټري وایي بیا چې هیڅوک دومره د ترحم وړ نه دی لکه څومره چې هغه شخص چې د هغه څه ځان جوړېدل غواړي څه چې د ده شخصیت، ذهن او بدن سره مطابقت نه کوي. یعنې هغه څوک ډېر د ترحم وړ ده، کوم څه چې دی جوړېدل غواړي خو هغه په ده کې نشته، هغه د ده له بدن، ذهن او شخصیت سره مطابقت نه کوي. نو په دې وجه باندې هغه خلک ډېر د ترحم وړ دي. هنر هغه ده چې په یو چا کې موجود وي، استعداد هغه ده چې په یو چا کې موجود وي او دی له خپل هنر، له خپل استعداد، له خپلو کړو وړو څخه دی ګټه واخلي او هغه ته پرمختګ ورکړي. دغه ته هنر ویل کېږي. یعنې په مختلفو کسانو کې مختلف هنرونه موجود وي، خو دوی هغه پرېښي دي او بلکې د نورو خلکو تقلید کوي، نورو خلکو کارونه دوی په مخ باندې بیایي. نو یا هغه پټ استعداد چې په موږ کې موجود ده، له هغه پټ استعداد څخه یا هیډن ایبیلیټي چې ورته وایي، له هغه څخه موږ تاسې که ګټه واخلو، دا به موږ تاسې ډېر په مخ کې او موږ تاسې به د بریا زینو ته ورسوي. پال بایټن څخه وپوښتل شول، د پال بایټن څخه وپوښتل شول چې هغه کومه سهوه ده، هغه کومه تېروتنه ده چې اکثر خلک یې په عریضو کې ترسره کوي، عریضو لیکلو کې ترسره کوي، یا هغه د ځان په هکله باندې چې کوم معلومات دوی خپروي په هغه کې دوی ترسره کوي. پال بایټن تقریبا د 80,000 نفرو سره انټرویو کړي دي، هغو ته یې کاري فرصتونه برابر کړي دي. نو دی وایي د ځواب ورکړ چې هغه لوی تېروتنه چې اکثره خلک یې په هغه عریضو کې یا په هغه معلوماتو کې چې د ځان په هکله باندې لیکلي دي او یو شرکت یا یو ځای ته یې د بس ننولو لپاره دوی ورکوي یا CV ورته وایو، په هغه کې دوی هغه شی نه لیکي کوم ډول چې دوی دي، هغه شی دوی نه لیکي کوم استعداد وړتیا چې په دوی کې ده، بلکې دوی له هغه څخه ځان ډېر لوړ معرفي کوي، له هغو څخه دوی ځان ډېر لوړ معرفي کوي، ډېر ستر معرفي کوي، خو هغه شی په دوی کې نه ده. نو دغه پروسه بیا وروسته درېږي. په څه وجه باندې؟ ځکه چې هېڅوک هم هغه چا د قدر په سترګه باندې نه ګوري، څوک چې
په ظاهر کې یو څه خو په باطن کې یا په داخل کې بل څه وي. نو هغه څه باید ولیکل سي، هغه څه باید وړاندې سي، کوم څه چې په هغه انسان کې موجود وي، هغه استعداد په ده کې موجود وي. نو راشي د نن څخه وروسته دا هوډ وکړو، دا وعده وکړو چې د نورو تقلید او نقل به نه کوو. د نورو تقلید به نه کوو، د نورو نقل به نه کوو. نور خلک چې دي هغو ته الله هغه استعداد ورکړی ده، ما ته تعالی نور استعداد راکړی ده. خپل استعداد څخه به ګټه واخلو. کوم وړتیا چې موږ تاسې موجوده ده له هغه څخه به ګټه اخلو. راشي دا وعده هم وکړو چې خپل ځان وپلټو او هغه څه اوسو کوم ډول چې یو. خپل ځان وپلټو، خپل ځان پاک له باندې فکر وکړو. کوم کار زه په ښه ډول سرته رسولی شم، کوم کارونه ما په ښه ډول سرته رسولی دي. نو د ځان پاک له باندې به فکر کوو، ځان به وپلټو، هغه پټ استعداد چې په موږ موجود ده هغه به راوړاندې کړو، هغه به رامخته کړو، له هغه څخه به ګټه واخلو. مننه.